د اختر په مونز کې چې چانه یو رکعت لاړ شي یا ته دواړه رکعتونه لاړ شي او یا دنه صرف تکبیرونه لاړ شي نو دا انسان به دا باقی مونز بیا څنګه طریقې سره برابرۍ په دې باندې ځان پوه کې څه شوي زموږ عزتمندو په دې لحاظ سره انسان سره 15 صورتونه تقریبا راپېښېدی شي کله چې دی راشي او د اختر مونز ولاړ دی د دنه څه مونز شوی دی او څه مونز پاتې دی نو په دې لحاظ سره انسان سره 15 صورتونه راپېښېدی شي اول نمبر دا که نه چې کله انسان د اختر د مونز دپاره رالو او امام مونز شروع کړی دی او دا اول رکعت کې چې کوم زائد درې تکبیرونه دي کنه دی ویل دي یعنی په اول رکعت کې خدا زیاتی درې الله اکبر چې دي کنه دا لا اله غیرک نه پس وی کنه نو دی چرالو او امام دا درې تکبیرونه ویل دي او الحمدلله شروع کړی دا یا امام سورت شروع کړی دی نو په داس حالت کې به بیا دا مقتدی سکی نو په داس حالت کې به دی داسیو کې کنه چې دی به د اختر د مونځ نیت وکي نیت مې کو د زړه د اخلاص دوه رکعات واجب مسکم د دې وړو کې اختر یا د دې لوی اختر خاص د الله پاک د پاره محمد کعبه شریف بلورکم الله اکبر لاسونه به اوتړي دینه پس په دا درې تکبیرونه دې ځکه وای امام بکرت شروع کړي خو دې به دا درې تکبیرونه ځان سره وای الله اکبر الله اکبر الله اکبر بس دینه پس په لاسونه اوتړي او د امام سبق اوریدل به شروع کړي بس دینه پس باقی مونځ به امام سره جاری وساتي دا یو صورت شو دویم صورت دا ده کنه چې کله یو انسان د اختر د مونځ د پاره رالو او امام اول رکعت په رکوع کې د سبحان رب العظیم تحقته شوی دی نو په داس حالت کې به بیا دا انسان څه کوي دی به د اختر د مونځ نیت وکړي بس الله اکبر به کې لږ شانتي به ودرېږي او بس ډایرکټ په رکوع تحقته شي خو په رکوع کې سبحان رب العظیم په ځای باندې درې ځل الله اکبر وایي دا زیاتې تکبیرونه چې درې دي کنه دا به په رکوع کې وایي ځکه چې په رکوع کې سبحان رب العظیم چې دی کنه هغه سنت دی او تکبیرونه واجب دي واجب درجه د سنت نو اوچته ده نو دی په رکوع کې سبحان رب العظیم په ځای باندې درې پیری الله اکبر وایي د اختر د مونځ دا درې زائد تکبیرونه چې دی کنه اب دلته وایي خو دلته چې درې پیری الله اکبر وای کنه لاسونه بوچتای نه بس لاسونه بوم په ګوډو باندې پراته وي درې پیری به تاسو الله اکبر وای دینه پس کچري امام لا رکوع اوچت شوی نه دی او د درې پیری الله اکبر وای نو دینه پس بیا دی پکې سبحان رب العظیم هم پکې ویلی شي دواړه دی پکې وي دې پکې بیا الله اکبر درې پیری وای او دې پکې درې پیری سبحان رب العظیم وای ټیک شو نو دینه پس بیا باقی مونږ د امام سره برابر کی دا دویم صورت شو دریم صورت دا ده کنه چې د اختر د مونځ د پاره رالو او امام د اول رکعت بالکل پورا کړی دی رکوع اوچت شوی دی امام بس بیا رکعت وشي کنه نو داسې حالت کې به بیا دې سکی یعنی دی په دویم رکعت کې د امام سره شاملېږي نو په داسې حالت کې به دی داسې وکړي کنه چې بس نیت په وکړي دا دویم رکعت خو هم د امام سره وکړي په دویم رکعت کې د سورت نه پس وکنه سورت چې ختم شي درې پیری الله اکبر پکې وي نو دا به امام سره پوره کې بیا چې کله په اخیری التحیات باندې ناس وي امام به سبق پوره کې او دی به تر عبده و رسوله پورې سبق وایي چې امام سلام وګرځي کنه بس دی به بیا پاسي سبحانك اللهم نه به سبق شروع کی سبحانك اللهم بم وایي الحمد به وایي او سورت هم بیا دی وایي سورت نه پس په بیا دلته دی دا زیاتې تکبیرونه چې درې دي کنه دا به وایي یو ځل وایي الله اکبر بیا وایي الله اکبر په دریم ځل به الله اکبر وایي لاسونه به کولو پرېږدي او څلورم ځل الله اکبر سره به رکوع ته ښکته شي نو په دې حسره د اول رکعت او د دویم رکعت په ددت بالکل یو شانتی شي چې کله دنه یو رکعت وشو نو ځان له چې بیا د رکعت کوي کنه زیاتی درې تکبیرونه چې دي دا به د صورت نه پس وي دواړه رکعتونه به د یو شانتی شي ټیک شو مونږ به برابر کی دا دریم صورت شو څلورم صورت دا ده کنه چې کله دی راشي یو رکعت هم امام پوره کړی دی او د دویم رکعت پر رکوع کې امام موجود دی سبحان الله العظیم تحقته شوی دی د دویم رکعت پر رکوع کې نو وخت که شان دی بس الله اکبر بوې نیت پو کی لک شان دی به ودرېږي او رکوع ته به ښکته شي او درې پیری به سبحان الله العظیم په باندې دی درې پیری الله اکبر وای لاسونه هم په ګوډو باندې پراته وي درې پیری به الله اکبر وای دینه پس کچره امام پر رکوع کې دی بس دی بیا درې پیری سبحان الله العظیم وای او کنه رکوع نه بس ډایرکټ بس پاسې دو درې پیری الله اکبر ویلي سبحان الله العظیم تکده تعالو مکمله نشوا نو خیر ردا دی پریک دی د پرې خو دو سره په موږ باندې فرق نه غورځيږي صحیح شو بس بیا به پاسي دا رکعت په امام سره وکي امام سلام نه پس دی چې څنګه ودرېږي همدا کشان سبحانك اللهم بشرو کی الحمد به وي سورت هم به وي سورت نه پس په ذاتي درې تکبیرونه وي او موږ به برابر کی صحیح شو دا څلورم سورت شو پنځم سورت دا ده کنه چې ددنه دواړه رکعتونه وشي امام په قاعده کې دی التحیات باندې دی او دی رالو د اختر مونځ د پاره نو په داس حالت کې بیا دې څه کوي نو دی به بس الله اکبر کې لک شان دی به ودرېږي په التحیات په ډایرکټ کینی امام سره
سبق بدی شروع کی تر عبده ورسوله پورې بدی سبق راسي دین پس بس دی چپ شي چې کله امام سلام وګرځي بس دی بیا ودرېږي چې څنګه د اختر صحیح مونږ طریقه ده دغه کی طریقې سره بدی د اختر د باقی مونږ بیا پوره کی مطلب دا چې امام سلام وګرځي دنه 2 رکعات شوي دي دی تحیات نه پاسي سبحانك اللهم بشروع کی او ولا اله غیرک پورې چې سبق ورسي کنه دلته به اول درې زائد تکبیرونه چې دي کنه هغه وایي الله اکبر الله اکبر الله اکبر لاسونه به اتلی اعوذ بالله بووي بسم الله بووي الحمد بووي سورت هم بووي رکوع بو کې سجدار سب وکي دویم رکعت به بیا راپاسي الحمد به شروع کی سورت هم بده وي او سورت نه پس په دې دویم رکعت کې د درې پیری زیاتی تکبیرونه وي الله اکبر الله اکبر الله اکبر په دریم ځل نو داسې بلاسونه کولو پرېږدي او څلورم ځل الله اکبر سره بیا رکوع تخکته شي رکوع بو کې قوما 2 سجدې او بیا به تحیات راپاسي او تحیات په ټول وي او مز به برابر کې صحیح شو دا 15 سورتونه شول او شپږم نمبر سورت دا کنه چې کله ته د اختر مز د بار رالو او ددن ټول مونږ شوی د امام سلام ګرځولې دی بیا به دې سکی بیا به دې داسې وکړي چې او سخت شانته دیوال به وګوري کنه یې سره بیا درې سلور ډخرې وي بس دا مونږ او شو غب لګوم دا د سراس مزاق کوم بیا به دې داسې وکړي بهتره خو بداوي چې دې زر تر زر دې بل جمعه چرته وګوري چې الته لا د اختر مونږ نه وشوي الته دې بیا ځان ورسي ټیک شو او که داسې نه وي کنه درې سلور کسانو نه د اختر مونږ او شو نو بس بیا دې خپلو کې جمع کولی شي چې ته یو ځای دې داسې وګوري د جمعات ته پاسه یا جمعات یو سیټ ته د اختر د مونځ تاسو بالکل ځان لا کولی شئ چې کله سلور کسان یې 15 کسان خپلو کې به جمع وکړي ګورې ځان لا نه یو کس نشي کولی د اختر مونځ چې 2 کسان 3 کسان د اختر د مونځ بالکل کولی شي خطبه ولا لازمي نه ده خطبه ورو کوي ما بسم بیا تاسو صرف په خپلو کې سلور کسان 15 کسان چې 100 کسانو نه جمع شوي ده ای د اختر مونځ خپلو کې وکړي جمع ټیک شو جی نو بس جمع سګران خو نه ده کنه بس اول رکعت کې ولا اله غیرک نه بس الله اکبر درې ځل ویل دي او په دویم رکعت کې صورت نه پس درې ځل الله اکبر ویل دي بس د اختر د مونځ دا طریقه ده نور خو پکې څه نشته ساده 2 رکعات مونځ ده کنه په دې طریقې سره به تاسو بیا مونځ پوره کړئ ټیک شو نو امید دی چې ان شاء الله تاسو په دې خبره باندې پوه شوئ که بیا پکې تاسو ته خبرې ست پوسې کمنټ کولی شئ زه ان شاء الله کوشش وکم چې تاسو ته جواب درکم تاسو په فکر خو به باندې په خپل عمل وکړئ او ویډیو ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته دا ورسیږي هغه د دې مسلو نه ځان خبر کړي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مخ آباد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکړو الله پامان